بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیریه بنسټ قدرمنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات درته وایم. قدرمن دوستانو، یو ځل بیا د هغې ماشومې لیدلو ته راغلو، کومې ماشوم نه چې څو ورځې مخکې موږ ویډیو کړې وه. دې نه مخکې ویډیوګانې هم موږ کړې وې، تقریبا 1.5 کال مخکې د دې نه موږ یو ویډیو کړې وه چې 2,20,000 کلدارې مصرف ورته ډاکټر ویلی و. پاکستان ته مو ولېږله. لومړني اپریشن کې ورته دغه پنجره ولګوله، ځکه د دې په ملا کې یو هډوکی راوتلی و. د هغه هډوکي د سیده کېدو دپاره یې دغه پنجره ورته ولګوله. د دې پنجرې چې کومه وظیفه وه، نو هغه وظیفه یې سر ته رسېدلې ده. نورو ته ډاکټرانو ویلي و چې دغه پنجره د فایدې په ځای نورو ته نقصان رسوي، نو تاسو زر تر زر دغه ماشوم اپریشن کړئ. خو اوس هم موږ نه یو څه خبره وروستی شوه، ځکه چې پیسې نه وي. اوس یې ورته تازه 2.5 لک روپۍ پورې روپۍ ویلې وې. همداسې دا روډ چې دی کور نه به ځي، هغلته به 15-20 ورځې وي یا به زیات ټایم ولګي. نو په دې کې دلته کور کې هم خوراکي شیانو ته ضرورت وي، په کور یې بل څوک نشته دی. په خپله مخکې مو درته ویلي وو چې د اړیکه وي. بیا د هغه مرسته کوونکو ورونو کور ودان وي. یو دوه ورونه په دغه ماشوم باندې مهربانه شو چې یو د المقدس خیریه بنسټ دوهم معاون او بل یو ورور چې اوس تازه ترکیې ته رسېدلی. الله رب العزت دې ته ډېره دنیا ورکړي. الله رب العزت دې په مال او جان کې برکت واچوي. نوي ایرو یې د ترکیې نه جمع کړي چې د هغې نه 9,010 کلدارې راغلې. نو ټولې 9,010 کلدارې مو دغې ماشومې ته راوړې او څه د دې ماشومې اپریشن دپاره امانت پرتې دي په لره پښتونخوا کې. نو ګورو به اوس فعلا مونږ دغه ماشومه سر د سبا نه لیږو او تداوي شروع کوو. نور په تاسې باندې غږ کوو درنو دوستانو، هسې نه چې د پیسو د وجې د دغې ماشومې تداوي په نیمایي کې پاتې شي. 1.5 کال صبر یې پلار وکړ د دې اپریشن ته. 1.5 کال یې دغه پلار ورسره د کار نه هم ووته، قرضوړی هم شو. ډېرې ستونزې یې مخکې ویډیو کې تاسو لیدلی اورېدلی شئ. نو قدرمن دوستانو، دغه 9,010 کلدارې مو هم ورته راوړي دي او سبا له به دغه ماشومه لرې پښتونخوا ته لیږو. هلته که کوم ورونه وي، که د هېواده بهر وي، که دلته په هېواد کې وي، چې څرنګه مرسته دوی کوي موږ یې دغه ورور سره مخ کولی شو. پیسې ورته نغدي رالیږي، هلته کومه منډه ترړه وهلی شي. نو په هره برخه کې چې یې د ثواب په خاطر باندې دغې ماشومې دپاره راسره ملاتړ وکړئ چې اپریشن یې الله رب العزت کامیاب کړي او په دغه کور کې دغه خفګان الله رب العزت په خوشحالۍ باندې بدل کړي. نو دغه روپۍ دغه ورور ته ورکوم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9,010 کلدارې. دا چې کومو دوه ورونو مرسته کړې ده، الله پاک د دوی دنیا و آخرت ښایسته کړه. الله پاک د ورسره ډېر ښه وکړه. الله پاک د باغ ځای کې کار کړه چې کوم ډېر سخت وي. کوم چا چې دې نه مخکې مرسته کړې ده، دې نه وروسته څوک مرسته کړه، یا چا ورسره مرسته د وسې نه شي او دعا به کړي، الله پاک دغه هم ډېر خیر ورکړه. الله پاک د المقدس خیریه بنسټ والا هم ډېر خیر ورکړه. زمونږ دغه مړاوي هیلې را ژوندی کړه. مونږ چور د دې د هغه علاج نه ناهیلي شوي وو. مونږ هېڅ ولاکه یو دغه مو خو بس بیا هم هغه هیله په زړه کې را ژوندی شوه. الله پاک د دول هم ډېر خیر ورکړه. الله پاک دغه خلکو هم ډېر خیر ورکړه چې چا مرسته کړي. انشاءالله دغه سر د سبا نه خیره سره به هرو مونږ لرې پښتونخوا ته شرپا هسپتال کې د دې مونږ علاج شروع کړی دی. دې اوس لکه دغه کومې پیسې چې دې ته ټولې شوي دي او کوم دغه شوی دغه خو لکه بسنه نه که، خو بیا هم خدای مهربانه دی. خو وړي ځکه چې اوس د دې د پښو کې درد را پیدا شوی دی، مقصد ورو دغه سیخونه نقصان ورته که او ګټه نه ورته که. مونږ یو چې یو ځل دغه هلته ویسو خیر سره چې دغه تر لرې شي، د دې د اپریشن مسله روانه شي. نو خدای مهربانه دی، کیدای شي چې لیا کوم یو ورور خدای مهربانه کړي، یا به یو کوم طرف نه خدای پاک مخه جوړه که. خو تاسو موږ سره خپلې مرستې جاري وساتئ. د تېر باندې لکه ستاسو په مرستو ستاسو په دغه باندې دغه تر دې ځي ته راورسېدو مونږ او دغه یو علاج مونږ چې کوم ارمان و دغه انشاءالله چې د پوره کېدو په حال کې دی. نو اوس تقریبا کیدای شي 50,000 شپېته تر 80,000 پورې دغسې روپۍ کمې شي. نو دا هم خدای مهربانه دی. ګوره کوم مسلمان خدای مهربانه که او خدای باندې مهربانه کوي او مسلمان چې مرسته وکړه دغه ډېر لږ دغه دی. نو انشاءالله چې هغه کوم غټ بوج چې هغه پورته شوی دی، نو الله د ټولو خلکو سره ډېر ښه وکړي. قدرمن دوستانو، که کوم ورور هم مرسته کوئ نو زموږ د واتساپ شمېرې، زموږ د اړیکو شمېرې په دغه سکرین باندې تاسو ته ښکاري. همدارنګه د دغې ورور سره که څوک هم مرسته کوئ چې تاسو موږ ته مرسته راولېږئ، موږ یې سیده په صرافۍ د لارې یا د بانکونو د لارې پاکستان ته ورته هسپتال ته دغه ستاسې مرسته رسوو. بیا چې دغه ماشومه په خیر سره اپریشن د دې وشو، علاج یې وشو، انشاءالله راواپس شو، الله دې وکړي. زموږ هم دا په زړه باندې غټ ارمان دی
چې دغه اپریشن په خیر سره کامیاب شي. دعاګانې هم کوئ چې د هغې خوا نه دغه ماشوم راغله ستاسې مرستې به انشاءالله تعالی مونږ تاسې ته بیا د ویډیو د لارې اعلانوو. نو قدرمن دوستانو خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ او موږ به یې دغسې خلکو ته لاس په لاس رسوو. ډېره زیاته مننه.